دا چاته به چې چا د مخکې تګ لارې ښودلې دا چاته به چې چا د مخکې تګ لارې ښودلې هغوی را پاسېدلي اوس هغو ته لارې نیسي. خوږو مینوالو امداد خلیل یم او تاسو ګورئ ګام ټي وي. د ګام ټي وي په دغه نننۍ خپرونه کې ناست یم د یو ځوان زلمي شاعر ښاغلي اختر حسین ننګیال صاحب سره. اختر حسین ننګیال د پېښور پلوسی کلي اوسېدونکی دی. د تېرو 15 کالو راسې د ادب سره واسطه لري. تر دې وخته 2 کتابونه چاپ دي او 3م چاپ ته تیار دی. د هغوی وړومبۍ شعري مجموعه تاند کلی په 2007 کې او 2مه شعري مجموعه ستا د مینې کرشمه ده په 2012 کې چاپ دي. نوې شعري مجموعه هغوی سره د چا سترګو کې ژړا لیدلی نشم په نوم چاپ ته تیاره پرته ده. غوښتل مو چې تاسو سره د هغوی ملاقات هم وکړو او د هغوی نه ښکلي ښکلي شعرونه هم وورو. دوی سره به 2 خبرې کوو او د هغې نه پس به راته انشاءالله شعرونه هم وي. نو ننګیال صاحب سره ملاویږو. ننګیال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام امداد خلیل صاحب. اول خو زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دلته تشریف راوړو او د ګام ټي وي د ملګرو د مینوالو دپاره ډېره زیاته مینه. ډېر مشکور یو ننګیال صاحب، تاسو موږ له وخت راکو. یو نړۍ مننه. فقط 2 پوښتنې لرم او هغه دا چې څنګه د شعر او ادب لارې ته راغی او په کومه جذبه مو لیک شروع کړو؟ داسې ده چې زه دا ګڼم چې شاعري ما سره پیدا شوې ده، ځکه چې زه ډېر ورکوټی وم چې ما به شعر لیکلو او د هغې نه مخکې داسې هغه وخت کې خو ما کتاب نشو لوستی نو ما به موسیقۍ کې کلامونه اورېدل. ښه کلامونه به مې اورېدل او د ښو استادانو په موسیقۍ کې به مې اورېدل. نو د هغې نه پس بیا ما خپله داسې یو هڅه شروع کړه چې خپل څه شعرونه مې ولیکل. نو دغه ډېر زما د ورکوټوالي دغه دور نو شاعري ما سره پیدا شوې ده، بلکې زما په خنبیر کې هغه ګلې شوې ده. مننه. دا راته ووایي چې ستاسو د لیک یا د شعر د لیک په ابتدا کې ستاسو د شعر او شاعرۍ په آغاز کې کوم هغه دانشوران شاعران ادیبانو چې ستاسو فکر یې پالش کو ستاسو رهنمایي کړې ده؟ زما په ابتدایي دور کې چې ما په دغه وخت کې تقریبا 8 یا 12 غزلې لیکلې وې. نو دا غزلې چې ما ولیکلې بیا دا ما غوښتل چې د کوم استاد سړي در نظر یې تېرې کړم، کوم استاد شاعري وګوري. نو بیا ما ته زمونږ په کلي پلوسی کې آصف خلیل هغه په لاس راغو. نو هغه ته ما خپلې غزلې وورولې. هغه زما هغه ابتدایي غزلو باندې ما له ډېر زیات داد راکو او بیا د هغې نه پس دا ردیف او کافیه او بحر په دې باندې آصف خلیل پوه کړی وم، دا راته هغه ښولي او د هغې نه پس بیا زمونږ یو ډېر خوږ ملګری اجمل منصور صاحب، الله تعالی دې وبخښي ځواني مرګ. اجمل منصور ډېر ښه شاعر و، زما ډېر ښه ملګری و، ادبي ملګری مې. بیا هغې سره ملاقات وشو. نو هغې سره زه ړومبۍ ساوو مرکې ته لاړم. په هغې کې زما خوش نصیبي دا وه چې هلته کې کلندر صاحب و، اکرام الله ګران صاحب و، غازي سیال صاحب و، حنیف خلیل صاحب و، دغسې اظهار الله اظهار صاحب و. نو دې خلکو سره زما ناسته مو شوه، مشتاق مجروح یوسفزی و، پروفیسر اسیر منګل صاحب او ډېر ملګري وو په هغه دور کې، ډېر نومونه به ما نه هېرېږي. بیا چې کله ما خپل ړومبی کلام وورولو نو کلندر صاحب خو استاد سړی و، هغه په دې پوه شو چې یاره دا سړی نوی دی د ادب په دنیا کې که نه. نو بیا د مشاعرې نه پسې ما سره خصوصي خبرې وکړي او بیا یې رانه تپوسونه دغه وکړو. بیا وی چې یاره مونږ هر هفته دلته اجلاس کوو نو ته به هر هفته دلته راځې. نو بس بیا به زه هر هفته هلته تلمه. ما هم دغسې غوښتل چې څوک شاعران ملګرو سره ناسته پاسته وشي. نو بس ما ته دغه یو پلیټفارم راته میلاو شو او بیا دغسې هغې سره ناستې پاستې او تنقیدي اجلاسونه دغه سلسله شروع شوه. بیا عباسین یوسفزي سره، حنیف خلیل صاحب سره، اظهار الله اظهار صاحب سره، شاهد صاحب سره دې سره بیا ملاقات وشو. بیا د دې نه دا زما هغه استادان دي
چې په ابتدایي دور کې ته ما هم زده کړې دي او اوس ته هم کوم دینه مونږه شعر لیکلي زده کړي دي دینه مونږ ژوند زده کړی دی دا زمونږ لارښود دي او زمونږ استادان دي دغسې سلیم راز صاحب هغوی سره بیا ملاقات یو شوی بیا دغه ډېره ورو ورو وسیع کېده او دغه سلسله تر دغه وخته پورې دوامداره ده او دوام لري او انشاءالله چې تر کومې ژوند وینم دغسې ډېره مننه ننګیال صاحب ستاسو د خبرو مشکور یو تاسو موږ ته ښکلي معلومات راکړه د ځان په هکله د خپل زده کړې په هکله د خپلو استادانو نومونه مو واغسته مینوال به په تمه وي چې تاسو نه خواږه خواږه شعرونه واوري نو یو کلام را سره شریک کړئ تاسو دغه ذکر وکړو چې د چا سترګو کې جړا لیدلی نه شم ستاسو د کتاب دا زما د راروان کتاب نوم هم دی دغه کتاب بیخي چاپ ته تیار دی صحیح او همدغه زما د غزل یو مصره ده نو همدا غزل به در سره شریک کړم بېشکه دي ارشاد چې دروغ نه دي په رښتیا لیدلی نه شم دروغ نه دي په رښتیا لیدلی نه شم د چا سترګو کې جړا لیدلی نه شم ډېر ښه غم د خپلې بربادۍ را سره نشته غم د خپلې بربادۍ را سره نشته تا نیمګړی نیمه خوا لیدلی نه شم ډېر ښه او دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نه شي دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نه شي دا څه ژوند دی چې زه تا لیدلی نه شم ډېر ښکلی دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نه شي دا څه ژوند دی چې زه تا لیدلی نه شم او په دې چم په دې کوڅو کې مې نور څه دي په دې چم په دې کوڅو کې مې نور څه دي چې دوه سترګې د اشنا لیدلی نه شم ډېر ښکلی داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی خپل بچی هم په رڼا لیدلی نه شم بیا ووایي دا شعر ډېره مننه داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی خپل بچی هم په رڼا لیدلی نه شم او په یو ځای کې پرې خوشحاله یم بې حده په یو ځای کې پرې خوشحاله یم بې حده خو په بل ځای کې خندا لیدلی نه شم او ستا راتلو ته به اختر ووایم مرګه خو د خپل ارمان قضا لیدلی نه شم ډېر ښکلی ښه نو وایه څه به روغ شمه ننګیاله په کلونو مسیحا لیدلی نه شم ډېر ښکلی ډېره مننه ډېر ښکلی غواړو چې یو غزل لا سره بل هم شریک کړي نو مینوال به خوشحاله شي بل به داسې کوشش وکړم چې د لنډ بهر غزل بل ووایو جی ارشاد فنبو کې که نه چې زړه پدارو او پدار دی زړه پدارو او پدار دی ناقرارو ناقرار دی زړه پدارو او پدار دی ناقرارو دی ستا مین د خوشحالونه چې ویزارو نو ویزار دی ډېر ښکلی ستا مین د خوشحالونه چې ویزارو نو ویزار دی او ژوند مې څه دی انتظار دی ډېر ښکلی او یار د مینې په لار نشو چې بېلارو نو بېلار دی او د وطن اولس مې خدایا خو اروزارو دا خو بیا ووایي ډېره مننه د وطن اولس مې خدایا خو اروزار دی او مقطع ده چې ستا اختر ننګیال په مینه ګناهګار دی ډېر ښکلی ډېر ښه ننګیال صاحب خوږو مینوالو دا اختر حسین ننګیال چې تاسو ترېنه ښکلي شعرونه هم واورېده د هغوی سره ښکلې خبرې هم وشوې په یوه بله خپرونه کې به د یو نوي شاعر سره په یو نوي ځای کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خوشحال خټک په دغه شعر خپل پروګرام راټولومه نورې واړه تکیې تار پتار خورې شوې تار پتار خورې شوې د خوشحال خټک تکیه په یوه خدای ده ډېر د الله پامان